د نیمې شپې زنګ هغه هم له خپل ټلیفون څخه له بلې خوا یو سوړ مات اواز راغی. که ژوند غواړې مه درېږه مه ګرځه. سلیم ودرېد، زړه یې درزا کوله او ویې ویل ته څوک یې؟ خوږو اورېدونکو، داسې ډارونکې او حیرانوونکې کیسه چې زړونه لړزوي. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. د سلیم کلی د غرونو ترمنځ یو خاموش کلی و چې خلک پکې د لمر له لوېدو وروسته ډېر کم بهر راوتل. د کلي په پای کې یو زوړ وران کور و چې څوک نه پوهېدل هلته وروستی ځل څوک اوسېدلي وو. زاړو خلکو به ویل دا کور ژوندی دی. سلیم به دا خبرې ټوکې بللې. یوه شپه سلیم له ښاره ناوخته راستنېده. باران ورو ورو اورېده. اسمان تورو او د باد شور د زړه ویره زیاتوله. د کلي ټولې لارې بندې وې، یوازې همهغه لار خلاصه وه چې د زوړ کور تر څنګ تېرېده. کله چې سلیم د کور مخې ته ورسېد، د هغه موبایل ناڅاپه وشلنګېده. سکرین ته یې وکتل. زنګ د ده له خپل نمبره و. سلیم وخندل او ویې ویل کیدای شي کومه تخنیکي تېروتنه وي. خو زنګ بیا هم دوام درلود. سلیم زړورتیا وکړه او زنګ یې پورته کړ. له بلې خوا یو سوړ مات اواز راغی. که ژوند غواړې مه درېږه مه ګرځه. سلیم ودرېد، زړه یې درزا کوله. ویې ویل ته څوک یې؟ خو آواز نور هم نږدې شو. زه ته یم، ستا راتلونکی. د ده لاسونه ولړزېدل. ناڅاپه د زوړ کور کړکۍ په خپله خلاصه شوه. له دننه یو کمزورې رڼا راووتله. سلیم احساس کړه چې څوک یې نوم اخلي. هغه ورو ورو شاته وکتل. هلته یو سړی ولاړ و، همهغه قد، همهغه مخ، همهغه جامې، خو سترګې لکه وینه سرې وې او شونډې یې داسې خوځېدې لکه دعا چې کوي. سلیم منډه کړه. باران سخت شو. هغه هر څومره منډه کوله د پښو اوازونه ورپسې راتلل. کور ته ورسېد. دروازه یې وتړله او پر ځمکه ولوېد. موبایل بیا وشلنګېده. دا ځل پیغام و. تا خبرداری واورېد خو عمل دې ونه کړ. سلیم تر سهاره ویښ و. کله چې اذان وشو، هغه ژوره ساه واخیسته او ویې ویل دا به یوازې وهم وي. خو سهار خلک حیران شول. سلیم په خپل کور کې بې ساه پروت و. نه زخم و نه وینه، یوازې د ده د لاس تر څنګ یو موبایل پروت و. خو دا د ده نه و. په سکرین یوازې یو وروستی پیغام و. ځینې خلک خپل راتلونکی ګوري خو بیا هم تېښته نشي کولی. له همهغې شپې وروسته د کلي خلک وایي که څوک د نیمې شپې له هغې لارې تېر شي نو زنګ اوري، او که څوک زنګ پورته کړي نو بیا یې کیسه هم دلته ختمیږي. نو خوږو اورېدونکو، دا وه یوه ډارونکې حیرانوونکې کیسه. که کیسه مو خوښه شوې وي نو د داسې حیرانوونکو کیسې لپاره زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. مینه او مننه.